سیاف موږ نه ده بندي کړی. سیاف داود خان بندي کړی و. سیاف هغه په ابتدا د جمهوریت کې کله چې داود خان کودتا وکړه، په اول کال کې دی ډېر په تشویش کې شه. په تشویش کې شه او د نه غوښتل چې هغه شي، چې د پاکستان ته وتښتي. هغه کوشش یې داسې وکړي چې بورس واخلي، او احتمالا د به امریکایانو سره له مخکې ارتباط درلوده. د امریکې ته بورس واخیسته د حقوقو په برخه کې په دکترا لپاره. غوښتي چې په دې رقم له افغانستان ووځي، ځکه یو تعداد اخوانیان تر ضربې لاندې راغله. داود خان یو تعداد ووژل، یو تعداد بندیان کړ، یو تعداد وتښتېده. سیاف په دې تلاش داسې و چې په قانوني ډول سره لاړ شي، چې بیرته وکولای شي په اسانه راشي. نو د بورس واخیسته ډېر زر. بورس چې واخیسته، روانو بورس ته د تلاشي د چک د غنه هوایي میدان هم تیر شوی و، اتاق د انتظار کې چې طیارې ته پورته شي. په دغه وخت کې ونیوه داود خان. د داود خان بندي و. منتها کله چې موږ بندیان خلاص کړه، موږ تقریبا 15,000 بندیان خلاص کړه د انقلاب نه وروسته. دای په دې خلاصېدو کې رانه دای موږ بندي وساته، او تعداد نور تنها دای نه و، دای بندي پاتې شو. او بیا دای کله چې روسان نو تجاوز وکړ او بندیان کارمل خلاصول، دای خلاص کړ. بیا دای وتښتېد پاکستان.